په اسلام کې مونږ ته دا ښودل کېږي چې submission to the creator چې د الله ته سر تسلیمي خم کېدل دا کامیابي ده. که مونږ سره هر څه وي او مونږ د الله تابعداري نه کوو نو مونږ کامیاب نه یو. دا صفا خبره ده چې فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. دغه قسمه ډیفینیشن مختلف راغلي دي او د نورو نظامونو کې مټیریل ویلث ته چې ظاهري چې کوم تاسو سره اسباب وینو ته کامیابی که ظاهري نه ته ناکامه. دوه قسمه سیستم دي هغه په بنیاد باندې خلک خپل ادارې او ایون خپل لایف چلایي، خپل ژوندون چلایي. یو ته مونږه سیستم A وایو، بل ته مونږه وایو سیستم B. سیستم A چې کوم دنو هغه اسلام دی او سیستم B د اسلام نه ما سوا چې څونه مذاهب دي او څونه نظامونه دي نو هغه ته مونږه سیستم B وایو. دا دواړه مختلف سيزونه په مختلف پیرایو سره د هغه تعریف کوي او هغه ته ګوري. لکه مثال په تور باندې اوریجن اف مین، اسلام دا وایي چې الله رب العزت انسان پیدا کړی دی. نور سیستمونه دا وایي چې نه ایولوشن پروسس چې هغه وخت سره انسان اول یو څیز وو، بیا بل څیز وو، بیا بل څیز وو، اخر کې نتیجه د انسان په شکل کې وه. دغه شانتې اسلام کې چې کوم ګایډنس دی یعنې رهنمایي ده، موږ ته په ژوند کې څه رهنمایي پکار وي، موږ به د څه نه او د چا نه به رهنمایي اخلو. نو اسلام کې د رهنمایي چې کوم ذرایع دي یا چې کوم قوانین جوړېږي د هغې چې کوم سورسز دي او ذرایع دي هغه ډیواین ګایډنس دی، یعنې خدایي چې کوم رهنمایي ده یعنې د وحي نه به دې رهنمایي اخلي. and the intellect او عقل او وحي بنیاد باندې به دې څیزونه ګوري. انټلیکټ از سبسروینټ ټو وحي. په عقل او په وحي کې به داسې وي چې دا عقل به د وحي تابع وي. دا هغه ترجیحي بنیاد باندې دی چې عقل او د وحي نه به په څیزونو ګایډنس اخلي، ترجیح به وحي ته وي او عقل به د وحي تابع وي. and works within the domain defined by the وحي. او چې کوم کارونه هم دی کوي نو هغه به داسې کوي چې څنګه په وحي کې د هغې تعریف راغلی دی یا د هغې ښودنه مونږ ته شوې ده چې دا کار به څنګه کوو. نو دا به مونږه ګایډنس د چا نه الو په سیستم A کې د وحي نه به مونږه ګایډنس اخلو. او سیستم B وایي د اسلام نه علاوه چې کوم نظامونه دي د سورس آف ګایډنس اینډ لیجسلیشن از د انټلیکټ اونلی. او وایي چې صرف عقل چې کوم دی دا به مدار وي د نظام جوړولو او د سیستم چلولو او هغې کې د رهنمایۍ اخیستلو. Religion is a personal affair او مذهب چې کوم دی دا یو ذاتي عمل دی. and all are free to choose the lifestyle they want. او ټول انسانان آزاد دي چې څنګه غوندې لایف سټایل یعنې د زندګۍ تېرولو یو باش تېرولو یو طریقه اختیاروي whether it is religious or godless، کو هغه مذهبي وي یا غیر مذهبي وي. دا د نور نظامونه داسې وایي. دا د رهنمایۍ هغه سورس دي. دویم کامیابي په اسلام کې مونږ ته دا ښودل کېږي چې submission to the creator چې د الله ته سر تسلیمي خم کېدل دا کامیابي ده. که مونږ سره هر څه وي او مونږ د الله تابعداري نه کوو نو مونږ کامیاب نه یو. دا صفا خبره ده چې فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. دغه قسمه ډیفینیشن مختلف راغلي دي او د نورو نظامونو کې مټیریل ویلث ته چې ظاهري چې کوم تاسو سره اسباب وینو ته کامیابی که ظاهري نه ته ناکامه. دا نور نظامونه دا خبره کوي چې موږ کله خپل ویژن جوړو موږ به دې ته ګورو چې دا سورسز یعنې ذرایع چې کم دي نو دا به موږ د سیستم A نه راغلي او د هغې مطابق موږ خپل او موږ وایو که نه چې کریکټنس چې زمونږ دا ویژن ټیک غلط دی دا به څنګه ګورو د خپل آیډیالوژي په بنیاد نه. هغه آیډیالوژي کې هر یو مختلف طریقو باندې ډیفاین شوی. دغه شانتې نیچر اف هیومن مذهب دا وایي چې انسان کمزور دی وخلق الانسان ضعیفا. نو چې کله انسان کمزوري وي نو هغه به سهاره ګوري. تاسو کتلی انسان چې کله کمزوري نو دی په امسا باندې ګرځي، یا ځوان وي خو چې هغه خپې لاسونه کمزوري شي نو ډانګورې ورسره وي،
نو دغه شانتي انسان کمزور الله رب العزت پیدا کړي د سهاري ضرورت دی نو هغه سهاره چې دی اخلي نو د خپل ویژن سهاره اخلي ځکه چې ویژن د نسوک نشي اغسته تا خلک قید کولی شي روټه د باندې بندول شي هر څه کولی شي تاسو کوم سوچ ته کوم ویژن دی هغه تاسو نسوک نشي اغسته نو د هغه خپل انکر په کوم ځای باندې لګي چې کمزور دی نو د په ډیفینټلی د الله رب العزت باندې خپل انکر دغه عقیده او هغه چې الله رب العزت چې کوم دینو زه کمزورم هغه قوي ذات دی نو هغه قوي ذات باندې باندې خپل بلیف ساتي او خپل عقیده او باقي باندې ساتي او نور نظامونه وایي چې نه مین از پاورفul انسان ډیر زیات قوي دی او د هر څه کولی شي دا کنسپټ په نور نظامونو کې د اسلام کې دا نظام دا بل د خوشاله تعریف چې کوم زمون په مذهب کې په اسلام کې دی او په نور نظامونه وایي هپینس نو هغه کې وایي چې there is a confusion between the pleasure and happiness where they are correlated البته یو confusion دی happiness او pleasure mix کړي دي لکه پته نه لګي چې کوم ته دی happiness وي او کوم ته دی pleasure وي دا مثال کې تاسو په دایو آیس کریم دی په دې کې چې the only ice cream cake that tastes like happiness اوس دې ته دی هپینس وای حالانکه دا خو پلیجر دی پلیجر هغه ته چې تاسو یو شی مزه درکای یو شی خوري مزه درکای خو تاسو دنه نقصان رسي یا کو تسکین نه درکای نو دا تعریف هغه کې نشته د شوګر مرض دی یو انسان ته لګیدل دی او چې خو هغه باندې ډیره خسته لګي مزه خو به ورکي او آیا دا هغه ته تسکین رسي هغه ته نقصان رسي که نه رسي ډیرلی نقصان رسي خو زمونږ چې کوم سیستم د ناروي هپینس اند پلیجر هاف their own place د خوشاله او د مزه خپل ځای نه او هغه څنګه they may go together and they may not depending upon the situation کله دا خوشحالي او مزه یو ځای شي وي او کله مزه خو نه وي انسان ته خوشحالي وي او تسکین وي ډېر مثالونه دی یو مثال به موږ دا وایو چې اوس پرس کدا آړ په شکل سخت ګرمي ده روجه ده یو انسان روجه نیول ده او بیا چې کله ماته نو ماښامې دی خسته شربت پروت دی روح افزه ده پکې چولې شوی دی او چې کله دا اذان وشي او دی بیا دا روزه ماتي دغه بخون ورکي انجوای کوي بخون ورکي خوان به ورکي او یو تسکین بده تکیږي ځکه چې یو فرض ادا شو او د کامل تابعداري د خپل رب وکړه هغه غونډر وز د الله رب العزت د حکم مطابق ترګه نو دنه نبم یو سکون یو د بهر نه هم دتا مزه ملاويږي نو دا هغه سل جديد کې کله یو ځای شي اوس کو تاسو دا بل اړخ تواخ دی دا غونډر وز روجنی ول دی ودا انجای کوي نشي انجای کوله خو کو پرس کا دی روجه اخري او د کی ایمان وی دته بدن یو تکلیف کیږي او دنه به یو استراب کې مبتلا وي نو ظاهر کې خود هپینس نشته دی خو چې دنه دی کله غتابداري کوي نو ته سکون ملاويږي کنه کوي نو استراب ملاويږي دا استراب ملاوي دل د دې خبر دلیل دی چې دا کله دی کوي نو دنه سکون ملاويږي او ځکه چې کله انسان روحاني تور باندې مضبوط شي نو ته یو سکون وي ظاهري اسباب نه وي ته سکون وي او روټه شوا چشوا خوراک شو او دا ظاهري چې کوم سيزونه دي دا هپینس دا په ظاهر نه وي خو دې بیا هم خوشاله نو مطلب دی چې دې پلیجر د توي او ظاهر چې کوم اسباب دي نو هغه کله وی نو ام ډیره خبره ده کنه وی نو ام ډیره خبره ده ډیر داسې مثالونه دي زمون په ژوند کې چې هغه سره خوشحالي هم ملاويږي او روح ته تسکین هم ملاويږي او sometimes خوشحالي خو نوی ظاهرا تکلیف وی ظاهرا خو دنه ته یو سکون وی یو آرام ملاويږي دا زموږ اسلام دغه چې کله دواړه وی او کله یو وی او هغه نور سیستم کې کنفیوژن دی هغه چې تخرینو دې ته پلیجر او هپینس دواړه مکس کوي او دې توای یو حدیث دا یو ځات جی جی ولا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه والده وولده په دې کې اعتراضات چې آیا د محبت چې الله پاک سره پیغمبر اسلام سره هغه د مور پلار د اولاد د هر چا مسیو داسې دي شي تاسو په دې جواب ورکړئ چې شامل شي نه ولالي او د دې مراد د محبت اقسام
نو یو د محبت طبي فزیکل دغه طبي محبت چې دی چې د پلان زوی سره او د قرنینو خوب سره وغیره وغیره د دې نه دا مراد نه دی د دې نه مراد محبت عقلي دی چې ستا عقل به دا وایي چې دا سیز تریس دی دا اودس کول ګران دي دا پرده ګرانه ده لیکن دې کې چې کوم دی زما علاج دی دې کې زما خیر دی د دې مثال دغه د تیل شربت دی یا قیمتي وي خو که هغه څوک غواړئ نو ته به ډېر غوسه کېږي او هغه چې ته خورې نو ظاهر کې به تا تندرست کېږي لیکن دننه تا ته قدر چې د دې کې زما شفا ده نو د دې وجې نه هغې ته قدر کوي او هغه ډېر په محبت سره خوري اګر چې ظاهر کې چې کوم دی هغه ته شفا کېږي نو د دې وجې نه دې ته دغه مسله عقل باره کې بله خبره دي ډېر ښکلی شعر راته یاد شو کې چېرته په عقل لار موندی شو بې د فضله د فضل نه مراد وحي نو چا به دوال نه وی د ابو علي سینا چا به دوال نه وی د ابو علي سینا ته بالکل هغه الله ولې ته تاسو چې وحي د نبی سره صحیح وحي دا ډېر لوی ده درېمه خبره دي دا مسله زموږ صرف اسلام دی چې د دنیا او د دین او د دنیا چې کوم کنسپټ دی دا د اسلام نه علاوه ایون عقل نه ټول مذهبونه نه عمل کوي چا وی چې بالکل دنیا ته نږدې کېدل دا خو ډېر ظلم دی جرم دی او چا وی چې کوم دی د دې نه بالکل اخوا کېدل دا رهبانیت دی اسلام د دې دواړو خپل امتزاج پیدا کړ او دنیا او دین یو بل سره ولګول او د هغې لارې ورشوزې پیدا کړل او موږ ته پکې مثال راکړي چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه نو د دې وجې نه دواړه چې کوم دی امتزاج ضروري ماشاءالله جزاک الله ځکه خو رحمان بابا ویلي چې ښه دا دنیا چې توښه وي دا عقبا نو بیا هغه وخت دنیا ښه ده چې عقبا توښه نه وي نو بیا د دنیا په بازار کې د هغه جهان سودا د دنیا ښه ده ورسره دویم شی ښه ده دا دنیا چې توښه ده د عقبا او د دنیا په بازار کې د هغه جهان سودا د دنیا په بازار کې د هغه جهان سودا جزاک الله دا هیپینس او د پلیجر هغه ډیفرنس دی چې زموږ په اسلام کې او په نورو مذاهبو کې یا د خدای د پاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي